والله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکړي چې کله بنده الله له قرض ورکړي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دوچن ورکړي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومی دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمون نا قرض غواڑی اللہ زمون نا قرض غواڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنم ورکی نزب ورلا پا بدلکی جنت ورکم. دا اللہ مونگ دا پاروی چی دی زما پنم ورکی نزب ورتا جنت ورکم. وی خا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالکم زما پا ملکیت کی دو باغون دی. دا اللہ حبیب ما دوار دا اللہ پلار کے خرچ کرل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندیسی بنکے دا یو باغ با دا اللہ پلار کے خرچ کیو دا یو با دا خپلو بچو دا نفقی دا پارا باقی پری دا با پخپل اہل و عیال خرچ کے و دا یو با صدقہ کی. اغوی ٹک دا دا اللہ حبیبہ وی کم باغ چی مشتمل دے پا شپک سو کجورو باندے شپک سو ڈکی پکی ولاڑو دا کجورو دا اللہ حبیبہ اقا شپک سو ڈکو والا باغ چی شپک سو کجوری پکی ولاڑی دے غمی ورک چکور تراغ نخپلی بی بی توائی وی ما اغا باغ ورکو چی کم کی شپک سو کجوری ولاڑی وی بی بی ورتوائی مبارک شا دیر اخکولی سودا دی وکڑن دیر اخکولی سودا دا خو زمونگ دا اخیرت سودا دا. وی صحابی چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرب العالمین پا جنت کے دیری میوداری ونی ورکڑلی او دیر پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ورکڑ دیر میوداری ونی اللہ ورکڑلے او پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ لپا جنت کے ورکڑ دو دنیا کے ورکڑل اللہ تبارک و تعالی بدل پا جنت کے ورکڑ تو دو دنیا باغ ورکینو اللہ بتالا پا جنت کے باغ ورکڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرزاکم بصدقہ دخپلو مرزیانو علاج اکی پا صدقی سر دخپلو مرزیانو علاج اکی پا صدقی سر. علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی بکے حکیمی دوائی بکے خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض دا صدقی پا وجہ حقیقی. نبی علیہ السلام فرمائی داو مرزاکم بصدقہ دخپلو مریضانو علاج کوئی پا صدقی سر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی دیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کس راغے ورطوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پا دی زنگون کی زخم دے وکال اشول او اغی زخم نوی نزی و اغی زخم نخکی گی وکال میں اشول. وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اباسد اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شروع شی کنا نو اللہ بستا دا زنگون نوی نودرے چی دا اغی زنگون دا اغی چی تکویے اوباسی او دا اغی نا اوبا چالوشی او خلقو تا نپا شوروش نوی اللہ بستا دا زنگون نداوی نودرے او دق شانتی اشول چی اغی کویے وکنستو او دا اغی نا اوبا جارشوی نو دلتا دا زنگون نوی نودرے دل. داو مرزاکم بصدقہ دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر.
معمولی صدقه ورکوي لږ صدقه ورکوي خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه را نازلي حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو دوه فرشتي اواز یو وی اللهم اعط منفقا خلفا یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرج کوي خلفا الله تعالی غوړه بدله ورکړي دا اعلان هر ورځ فرشته کوي څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفا اعط منفقا خلفا الله دی خرچ کون کی لغوره بدله ورکړي فرشته دعا کوي فرشته اعلان کوي وی اللهم اعط ممسکا تلفا یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي داغه مال هلاک داغه مال هلاک کی فرشته وای یا الله چې څوک خرچه کوي یو فرشته وای یا الله غوره بدله ولا ورکه بل وی یا الله چې څوک مال نه خرچ کی الله دا مال ولا هلاک دا مال ورله هلاک نو دا غ فرشته आवाज کی تاسو بلیدي اکثر بناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي په یو ځای به جمع کړي په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي دا دې صدقه نه ورکړي دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وی الله هلاک کی ولا د دې سیمال نه څه فائدہ چاغي نه مخلوق ته پیدا نه دا غي نه مخلوق ته پیدا نه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سوري وي سوري قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت هر سړی به خولو کی هر سړی یومئذ شأن یغنی د هر سړي به یو شان چې د بل نه به بې پروا کړي د بل څه فکر به یې نه د بچي فکر به نه د ملګري به نه د بیبي به نه شأن یغنی په دغه ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سوري دا به د بنده سوري مونږ خیال لده کړي مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړي ته ګورو د ته وګوره یاره دی د صدقې قابل دی ورکم که ور نکم یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښه که ښه به نه په دې کې به ښه که به ښه نه مونږ سړي ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده صدقه ورکي کدی چاله ورکی او کدی په مدرسه کې ورکی او کدی په جماعت کې ورکی او کدی بل چاله ورکی چې صدقه ورکی نو دا صدقه د الله تبارک وتعالى خلاص تلاړ شي دا الله له ورکول دي سړی ته مګوره مدرسې ته او جماعت ته مګوره دا اول د الله په نوم زینوي دا صدقه چې د الله خلاص ته ورشي من صدقه بعدل تمر سوک چې صدقه وکي د کجوري مره د کجوري مره د یوې کجوري په برابرۍ صدقه وکي د یوې کجوري په برابرۍ یو کجوره څومره کم قیمت لري کیلو په 300-400 روپۍ ده نو یو کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ راغی حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکي په اندازه د کجوري لکه د کجوري مره یوې کجوري مره قیمت ورکي نو دا د الله خلاص تلاړ شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي پالنه کوي پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچي پالو چې دا غټ شي کنه نو وي دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر براش دا هغه صدقه د غر ته برسیدلی د کجوري مره به ورکړي او دا غینه به یو غر جوړ شوی دی به وی یا الله ما خپل عمل نامه ولیدله پاغي کې خو ما دا عمل نو لیدلې دا غر چراغ دومره غټ عمل خو ما نو لیدلې ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به ورله کېږي دا چې د یوې کجوري مره صدقه یې موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم ټیک ته په ځان یې خوروه په بچو یې خوروه په هر چا خوروه صدقه کوه دا جمع کېږي حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د رب غصه سړی
او دا بد مرگ د بندن لرکی، بد مرگ لرکی، دا اللہ غصہ سڑی صدقه د بندن بد مرگ لرکی، صدقه د بنده چې دا اغا غصہ سڑی چې کله بنده صدقه کی، چې کله بنده صدقه کی نو پدی سره د الله تبارک و تعالی غصه مړه پدی سره د الله رضا حاصلیږي. نو دا ډیر ښه صفت دی، دا د الله سره جمع کول دي. دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دي، دا د الله سره جمع کیږي. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک و تعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزی، سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزی. یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړی وي، یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره قربانی ورکړي، دریم هغه حاجی صاحب چې هغه حج وکي بغیر د فساد، حج وکي خالص د الله د رضا د پاره، خو هلته به کوم جنگ جګړې او کنزل او کارونه اونکي بغیر د فساد نه. او دریم سخی چې اغس صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره ورکړي، چې دا چپ لاس تینه نه خبر شو. صدقه دسی ورکوه چې چپ لاس تینه خبري. لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، نو چې نن صدقه ورکي او سبا اثباتی نه خلاړه صدقه چې دسی صدقه ورکړي چې چپ لاس تینه خبر شوي نه، نو یو دقه کس نو دا سلور کسب اللہ بی حساب جنت تبوزی، عالم با عمل، شہید خوچ خالص دا اللہ دا رضا دا پارے دا خپل وجود قربانی ورکڑی، حاجی سیب چی حج کڑی بغیر دا فسادنا، او سخی چی سخاوت کڑی خالص دا اللہ دا رضا دا پارے، دا سلور کسب اللہ بی حساب جنت تبوزی. حدیث مبارک کے راضی چې دا سلور کسا بی حساب جنت تننوزی نو د دیبا اختلاف پیداش، یو بوئی چی زڑم بے زما، بل بوئی چی زڑم بے زما، بل بوئی چی زڑم بے زما، دا خوب سلور والا بی حساب زی نو اختلاف پیداش، یو بوئی ززما، بل بوئی ززما، بل بوئی زڑم بے دندکیگا. اللہ با جبریل امین راولی گی چی ورشا دیل فیصلو کا چڑم بے بسوک زی، جبریل امین براش شہید تبوی توی چی زڑم بے زمن وی با آو وی با تا دا شہادت دا فضیلت دا چانا اوری دلیو ندی بوی چی دا عالم نا، وی با چی تا دا استاز نا مخی تا جنت تزی، عالم دی استاز نا دی شہید خوبا مسئلہ حل شی. حاجی سے بوی اللہ ز جنت تزم، جبریل امین بورتوی دا حج فضیلت خو عالم بیان کرو تا دا استاز نمخی تا جنت تزی، نو حاجی سے بم ادری نو عالم بوائی چی گنی زمان امبر راگی زڑم بے زمان وی عالم چی مخامخ شی نو عالم با پخپل ہوائی چی یا اللہ ما چی دا علم کڑے وو نو دا می دی سخی پا سخاوت کڑے وو، اللہ دا دی سخی برکتو چی ما علم کڑے وو نو دے زمان رنبے حقدار دے آواز بوشی چی دا سخی دا عالم نمخ کے کہ عالم تی رستو کہ اللہ بس سخی دا طول نرنبے جنت تا دندکی چاگا سخاوت کڑے و صدقی ور کڑی، دا دمر دا کمال خبر دا کمال لازمین دا تی پا کروڑونو پیسی ورکا و پا لکونو ورکا، خپل مال تا گورا، خپل مال تا و خپل طاقت تا گورا، اللہ چی دے اگر اخلاص تا گوری، دیر والی دا مال تا نگوری، نو دق سخی تبا اللہ وی تا دا طولو نمخ کے زا جنت تا، دا سخی با دا عالم نمخ کے جنت تا لارشیو، دا شہید نبم مخ کے لارشیو، دا حاجی سیب نبم مخ کے جنت تا لارشیو. ذکر چی دا سخاوت پا وجبان دے عالم چی دے اگا علم کڑے ہو، دا سخاوت پا وجبان دے عالم چی دے اگا علم کڑے ہو، اللہ بطین دے مخ کی جنت تروان کی دے سخی تبا اللہ وی تددن مخ کی تا جنت تزا. نو صدقہ کی بسڑی تا نگوری، صدقہ دا اللہ دا ذات پا نم ملاوی کی. حدیث مبارک کے رازی سپے چی دے سپے تاسو
مسله اوریدلې کنه سپی چې دی دا چې اوبه جوټه کي نو دا به څو پیري انځي اولهن بالتراب خاورې ورسره په یو پیرو مګه د سپي دا جوټه دومره پلیته ده دا دومره پلیت سیز دی سپی بغیر د ضرورت د کورونو کې سپي مه ساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي د اجر نه هر ورځ کمی کیږي هر ورځ دا اجر هم سیوا ډیر دی چې لا هر ورځ نه کمی کی نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه هر ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی نو دا عمل کو ډیر چې لا هر ورځ رانه کمیږي نو چې څه به پاتې شي نو سپی چې څه څیز جوټه کي نو کتابونه وایي په خاورو یې یو ځل وینځئ خو دقه سپی و یو ورځ تږی سپی و تږی و یو زنانه و بدکاره زنانه فاحشه او بدکاره زنانه خپل پیزارې پړي ته ور واچو سپي له اوبه راوخېجولې هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات دې ورله اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې اوبه اسکولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړله نو سپی چې سپی دی او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر درکړي څومره لویه بدله به رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید نو ما ګنټه کې به په هغه آیات باندې عمل کړی دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مال هم نه خرچ کړی چې کم مال تاسو ته خوښي چې هغه هم نه دی خرچ کړی نو نیکی نشي حاصلولی بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغو د کجورو بیرحا امام الانبیاء به پکې ناسته پاستم کول وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ویدا په خپل اهل او عیال پر رشتہ دارانو باندې ولګو هغه په خپل تر زامنو باندې تقسیم کو وی چې کله باغ ورک نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ 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 دا د خوشاله کلمه ده مونږ چې څوک لوی کارو کې مونږ وایو ډیر خو ډیر الله امام الانبیاء ورته وی بخ 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 ډیر ښه چې امام الانبیاء دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نه چې الله به ورله څه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و هغه به تې اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندیږي وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکمه نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې تې نیم واغست یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبري یوه ورځ زما بیر رومه هغه وی ټیک ده نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځئ نو چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې نو چې بیا به کله د هغې یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نو هغه په نمبر به خوش یو نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واله زه اوس په دې نیم څه کوم نو هغه نیم یې م واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کو وی راځئ اوبه تې څکئ چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي څومره زناورو به تې اوبه څکلي حشرات الارض به تې نه اوبه څکلي دا څومره لویه صدقه ده ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي ځان له پې ذهن ور واچوه ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس به بیا تا ته میلاویږي نو هغه بیر رومه ورکو بیر رومه یې واغسته وقف یې کو وی راځئ اوبه تې نسکئ فری
صدقه باندې الله ډیر سور کی. منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو، یو کس راغی سوال وکوي مال یو سلور درهم پکار دی. نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه سو پول ورنکی، نو د یو یهودی غلام ناسو اپاسید وی زب ولا ورکم سلور دراهم ولا ورکل. خودی منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته ما ته سلور دعاګانې وک. هغه ورته و به کم دلته وی کوم دعا؟ وی اوله دعا خداو که چې زه غریب یم چې الله می مالدار کړي. هغه غلام ورته زه غریب یم چې الله می مالدار کړي. هغه وی ټیک د دعا وکړه وی الله دې مالدار کړي. وی دویمه وی زما مالک چې دی هغه يهودي دی، دعا وکړه چې الله مسلمان کړي. دویمه دعا یې وکړله وی یا الله د دا مالک چې دی الله هغه مسلمان کړي. وی درېمه دعا دا وکړه چې زه غلام یم چې الله ما آزاد کړي. وی الله آزاد یې کړي. وی درېمه دعا وکړه چې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف کړي. هغه هم وکړله. چې دا غلام لیټ راغی نو هغه مالک ورته وی ولې ایثار شوی؟ منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو، کس سلور درهم اوغختل ما ورله ورکړل، هغه راته سلور دعاګانې وکړل. وی کومې دعاګانې؟ وی اوله دعا دا وه چې ما ورته وی زه غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي. وی تا څو درهم ورکړي؟ وی سلور. وی هو سلور زره واله، سلور زره یې وله ورکړه. وی بله څه دعا وه؟ ما چې یا الله نه خو یوه قبوله شوه چې الله زه غریب یم ما مالدار کړه. دویم مې ورته وی چې دعا وکړه زه غلام یم چې الله مې آزاد کړي. هغه ورته وی انت حر لوجه الله، د الله دپاره مې آزاد کړي ځه. وی درېیمه دعا څه وه؟ ما چې یا الله زما د دې مالک اسلام نصیب کړي چې دا مالک مې مسلمان شي. هغې مالک وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وی سلورمه څه دعا وه؟ وی سلورمه دا وه چې یا الله زما او زما د مالک ټول ګناهونه معاف کړي. نو هغه مالک ورته وی وی دا درې زما په وس کې نو ما وکړل، او دا یو چې د چا په وس کې دی هغه دی هغه وکړي. دا درې زما په وس کې وو، او زما ګناهونه بخل او ستا ګناهونه بخل خو د الله په وس کې دي، نو هغه دی الله وکړي. چې د شپې هغه مالک وده شو، خوب یې ولیدو. رب العالمین ورته خوب کې وی چې ستا په قدرت کې څه وو هغه تا وکړلو، او چې زما په قدرت کې هغه دې ما ته پرېښودل. ستا ګناهونه مې معاف کړو، د غلام مې د لم معاف کړو. هغه تقریر چې کو منصور ابن عمار دا هغه مې معاف کړو، او دا تقریر چې چورېدو د هغې ټولو ګناهونه مې معاف کړل. الله ډېر غني ذات دی، الله ډېره بدله بندله ورکوي، ډېره بدله. تا به 1 روپۍ ورکړي او الله به درله 200 درکړي په میدان محشر کې. دا یوه خبره ځان سره ذهن کې ور واچوئ، ځان له پې خیر تسلي وکئ، مطمئن به شئ. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې رښتینی دی که نه دی؟ دی که نه رښتینی؟ د ټولې دنیا رښتینی چې موږ راغونډ کړو د امام الانبیا یوې خبرې ته نه رسي. او نبی علیہ السلام صحابه ته وی زه په یو څو خبرو قسم خورم، زه پې قسم خورم، قسم چې دا داسې مضبوطې دي. د امام الانبیا قسم خوړو ته خو ضرورت نه و، د هغه خبرې رښتینې دي، خو نه په یو څو خبرو زه قسم خورم. یو په دې خبره قسم خورمه چې کم سړی صدقه ورکوي د ده به مال نه کمیږي، دا به سیوا کېږي. وی زه پې قسم خورم. اوس هم ذهن ته خبره نه پرېوځي. ډېر کسان وایي ور به کوو بیا به را نه شي مولي صاحب، ته خو ورکه که نه ټرای وکړه. ویل دیره چې دا شتم ورکم او بیا راله رام نه شي. هم ستا د نبی علیه السلام په خبره یقین نشته. نبی علیه السلام وایي قسم خورم، قسم چې مال په ورکولو په صدقه نه کمیږي، دا به سیوا کېږي. زه قسم خورم. او د کم سړي سره چې یو تن ظلم وکړي او دی معاف کی، زه قسم خورم چې الله به د مرتبه اوچتوي. مونږ وایو که ما معافي وکړه نو زه به کمزوری ښکاره شم. نبی علیه السلام وایي الله به دې درجه اوچتوي. زه قسم خورم چې تا دې معاف کو، درجه به دې الله اوچتوي. بعضې وایي صدقه کوم خو غریب یم. زه ورته وایم نبی علیه السلام وایي د ټولو نه بهترینه صدقه پېژنئ؟ ټولو نه بهترینه وایي یو دا هغه صدقه ده چې یو یې پټه ورکړي یتیم له، پټه یې ورکړي غریب له، پټه یې ورکړي غریب له.
چې ډېره پټی او دویم چې ستا سره د غربت یری یی ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکې د دې نه بله غوره صدقه نشته وریم کې غریب له خو پټه ورکې پټه او دویم چې یی غریبو یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی د دې نه بله غوره صدقه امام الانبیا وی نشته دی بهر صورت رب العالمین دی پې زمونږ د ټولو عمل کول نصیب کی او چا کور کې چې مریضانې ډېرې صدقې ټیم په ټیم ورکوئ په دې سره الله مرضیان ښه کوي په دې سره الله مرضیان ښه کوي رب العالمین دی د عمل کولو